سلامونه هوډی کې هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د ایکو ټولنې په ناسې باندې خبرې کوم چې د ایکو ټولنه څومره موثره ټولنه ده او د افغانستان دپاره یې ګټې دي که نه دي. په دغه ټولنه چې په اصل کې په 1922 کال کې پیدا شوې ده، خو اوسنۍ نوې ټولنه نه ده چې یو څو هیوادونه نوې را پیدا شوي. د ډېر پخوانۍ ټولنه وه او د دې ټولنې یوه ناسته هم په ایراد کې ترسره شوې، خو هغه دومره قوي ناسته هم نه وه ځکه چې د امنیتي ستونزو له امله هغه وځنډېدله. خو د کرونا په وخت کې بیا په آنلاین ډول باندې ده دایره سوه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه ټوله موضوعات وایم چې د هیکو سازمان چې دی په سیمې کې څه بدلونونه راوړلی سي، څه کارونه کولی سي او د دې سازمان او د دې ټولنې څخه موږ څومره ګټه اخیستلی سو. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېر شو. ښه، تر هر څه وړاندې تاسو باید ایکو سازمان وپېژنئ چې ایکو سازمان خپله څه معنا. ایکو سازمان چې دی اکنامک کارپوریشن ارګنایزیشن د دغه یعنی اقتصادي تعامل ټولنه ده چې دا په اصل کې په لومړي ځل په 1922 کال کې د 3 هیوادو په مرسته باندې جوړ شو. دغه 1922 کال کې په هغه وخت کې شوروي اتحاد او د نور هیوادونو د شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې وه. دا سازمان چې ویې د ټولنې چې جوړ شو د ترکیې په مرسته په سرمنشي جوړه شوه، د ایران په هغه وخت کې او پاکستان هو. دا 3 هیوادونه د هغه د دغه ټولنې حولي غړي وه چې بیا وروسته چې کله هم شوروي اتحاد مات شو، د شوروي اتحاد د ماتېدو سره آذربایجان پکې کې اضافه شو، پکې کې تاجکستان اضافه شو، ازبکستان اضافه شو، قرغیزستان اضافه شو، قزاقستان اضافه شو او همدا ډول بیا د روسیې یو څو نږدې هیوادونه دا اضافه شوه او افغانستان بیا په دغه د جمهوریت په وخت کې د ورته اضافه شو چې ولسمشر غني هم په دې کې ډېر ناستې درلودلې او د دې ناستو څخه یوه ګټه چې واخیستله که ستاسو په یاد واوسي، یو ورځ کې د ایراد لخوا اروپا ته یو څه هموال واستول سوه، په هغه باندې یو لویه جلسه جوړه سوه، لوی مجلس جوړ سو چې د هرات د طریقه اروپا ته موږ صادرات شروع کړه. دغه صادرات هم چې و د ایکو سازمان او د ایکو د ټولنې د خوا و چې خپل ترکمنستان هم په دې کې غړی دی. د همدغه د ترکیې د خوا د هرات څخه ترکمنستان او ترکمنستان څخه بیا کاسپیان او د کاسپیان څخه بیا آذربایجان او آذربایجان څخه بیا تور بهیرې څخه بیا ترکیې د خوا اروپا ته رسېدله چې دا ډېر لار نږدې لار او ډېر قوي لار او ډېر ګټوره لار هم ده. خو چې کله دا حکومت د نسکورېدو سره بیا ترکمنستان د دغه لارې څخه وویرېده او دا لار یې بنده کړه او دومره تګ راتګ اوس نه کېږي. خو دا لاره چې ده دا ډېر مهمه لاره هم ده. اوس راځم پر دغه باندې چې دغه ټولنه څومره یو قوي ټولنه ده او دا د سیمې حالات بدلولی سي که یې نسي بدلولی. په اصل کې که موږ د دې هیوادو د دې حالت وګورو، نو د دې حالت که وګورو وروره دا دوه آذربایجان او ترکیه چې ده دا د ایران سره مخالفت لري، ښه په صحیح ډول مخالفت لري او دا چې دی دا د اسرائیل ملګري دي چې آذربایجان خو بیخي مستقیمه ښه ملګرتیا لري او ترکیه چې د په خولې باندې یو څه وایي خو په باطن کې حدودا په میلیاردونو تجارت هم د اسرائیل سره لري. او بل چې دی ترکیه په ناټو کې ده او ناټو چې د دې هیوادو سره مخالفت لري او د دې دپاره کار هم دوی نسي کولی. او که بیا راسو دلته د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او دا هیوادونه وګورو، دا به چې دي د روسیې د فدراسیون لاندې دي او دا د ترکیې سره کار نسي کولی او فایده نسي رسولی. او که بیا دلته راسو ایران وګورو، ایران بیا د دوی ټولو سره په سرو کرښو کې دي، هغه هم د تعامل نسي جوړولی. پاکستان چې دی هغه وروره منه د امریکا پروژې اخلي په سیمه کې تطبیقوي، دا خو بیا په بل سر باندې روان دی او هغه چې امریکا څه وویل هغه دی د امریکا د خبرو څخه نه اوري او ترکیه هم چې د امریکا د خبرو څخه نه اوري. او که بیا راسو دلته بیا قزاقستان او ترکمنستان دا هیوادونه هم د روسیې د خبرو څخه نه اوري. نو بیا که راسو افغانستان هم بیچاره دومره لاس و پښې ماته دي چې ولاکه یې څه هم څه وایي چې وکړي. نو دغه ټولو سره په کتو که موږ وګورو چې دغه ټولنه په 1922 کال کې جوړه شوې ده. 1922 کال دغه ټول هیوادونه ډېر مهم هیوادونه هم دي. دوی حتی ونسي کړی چې دوی یو القوي سړک هم خپل په هیوادو باندې جوړ
نو دغه ټوله ناستې چې د 1922 کال څخه د دوی ناستې شروع شوي دي بیا دغه نور هیوادونه خو بیا د دوی څخه مخکې هم شروع شوي وه دغه ایکو ټولنې دوی ونه سوه ده چې وکړي چې دغه یو اقتصادي لاره جوړ کړي یو اقتصادي فعالیتونه جوړ کړي یو پیسه یو بودیجه جوړه کړي چې د غړي هیوادو دپاره اقتصادي فعالیتونه وکړي اقتصادي کارونه وکړي او یو بل هیوادو په منځ کې اقتصادي پانګونې وکړي دا کارونه ونه سوه ده چې وکړه دوی فقط په هر مجلس کې خبرې کوي او د عمل تر اوسه پورې د دغه ټولنې عمل صفر دی افغانستان سره هیڅ ګټه نه ده رسولې ایران ته ګټه نه ده رسولې ازبکستان ته ګټه رسولې نه ده ترکمنستان خپل چې دی هغه دومره خپل هیواد یې دومره بند ساتلی چې هلته چغوکه هم د نورو هیوادو څخه پرواز نشي کولی چې هغه هیواد ته راسي نو که دا حالت ته چې وګوره د دې هیواد د دې ټولنې ګټې نشته فقط دا ده چې سیاسي رهبرانو مجلسونه شته سیاسي رهبران به هلته خپل مجلس کوي او د همدغه مجلسونه هم چې بیا برته وګورو ترکیه او آذربایجان چې دي ډېر نږدې ملګري دي او دوی یو د بل تر موضوعاتو نه تېرېږي او ترکیه چې د برته امریکا ته وفاداره ده پاکستان چې دی امریکا ته وفاداره دی او که دلته راسو د ازبکستان یاد کوم ازبکستان په دغه ورځ کې د اسرائیل سره خپل ملګرتیا جوړه کړې ده او که راسو بیا دلته ترکمنستان هم د ترکمنستان چې د خپل لارې دومره بندي کړې دي چې وروره هېڅوک هم نشي راتللی ورته نو دا رقم یو ټولنه په دې کې څه شي کولی د هېڅ هم نشي کولی ځکه چې کار نشي جوړېدلی چې دا ټول مخالف دلته ولاړ دي یو دانه هم تر په زړه خوشحاله ولاړ نه دي ګرد یو بل ته تانې ورکول په دغه ټولنه کې تاسو یو ویډیوګانې وګورئ ټول یو بل ته تانې ورکولی پاکستان آذربایجان ته تانې ورکوله آذربایجان ایران ته تانې ورکوله ایران بیا آذربایجان ته تانې ورکوله ترکیه بیا دغه ټولو ته تانې ورکوله دا په دې ډول باندې اقتصادي ټولنه تلته اوس لیدلی چې فقط راسې لکه ښځې غیبت وکړي یو بل ته تانې ورکړي او داسې وکړي اقتصادي ګټې اقتصادي ګټې تر اوسه پورې افغانستان د دې ټولنې څخه هېڅ ګټه هم لیدل نه ده او فکر نه کوم چې موږ په راتلونکي کې هم د هېڅ ګټه ووینو ځکه چې داسې قوي ټولنه نه ده اوس خبره څه ده چې ایکو ټولنه چې ده څه کولی شي په لومړی سر کې ګوره د ترکیې سره ډېرې پیسې دي او صنعت دی او د اروپا دروازه ورسره خلاصه ده دی کولی شي چې وروره د ایران سره ښه تعامل جوړ کړي او د ایران سره لاره برابر کړي او ایران ته وایي چې وروره ته شی راوړه ترکیې ته راورسوه زه یې بیا اروپا ته راستوم او افغانستانه تی ایران ته انتقال که تاجکستان تی افغانستان ته انتقال که کرغزستان تی تاجکستان ته انتقال که او تاجکستان ازبکستان تی افغانستان ته انتقال که افغانستان بیا ایران ته انتقالی او بیا همدغه ډول باندې پاکستان تی هم ایران ته انتقال که زه په ترکیې باندې هستوم دغه ډول فعالیتونه که وسي موږ د دغه ټولنې څخه یو خیر وینو او که دا ټول فعالیتونه نه وسي د فقط مجلسونه وسي او هلته په هغه مجلسو کې هم یو بل ته توهین دی او یو بل ته سیاسي ټوکې کول دا ګټه نه لري ځکه چې د دغه ډول ټولنو څخه موږ تر اوسه پورې ګټه لیدل نه ده اوس په پای کې یو خبره کوم چې دا ټولنې ولې چې ګټه نه رسي د ټولنې ولې پاتې کېږي ګوره دغه سیاسي ټولنې چې دي سیاسي ټولنې چې کله هم جوړېږي د دې سیاسي ټولنو یو هدف دی ډېر هیوادونه چې کله هم خپل د ملت ورڅخه ناراضه سي د ملت کې خفګان پیدا سي یا اقتصادي مشکلات پکې کې پیدا سي دغه ټولو سره بیا دغه جلسې چې دي دوی فقط یو ځای کېږي او د دغه سیاسي مجلسو څخه بیا سیاسون خپل په هیوادو کې خپل ملت ته درواغ وایي چې یاره په دې ایکو سازمان کې ما داسې قوي خبرې وکړې دا واره کې د ایکو ټولنه چې ده دومره ګټه رسولی شي په افغانستان کې فلان کې دومره وعدې وکړې تاجکستان به خپل نفر ته وایي چې ما دومره وعدې ولیدل بس ټول خپل د ملت غولول دی او د دې ټولنې څخه د ولسمشر غني په وخت کې هم موږ خیر ونه لیدلو د ولسمشر کرزي په وخت کې موږ هم خیر ونه لیدلو اوس هم موږ خیر نه وینو فقط د طالبان دپاره دومره ګټه به وي چې هلته د دغه ولسمشران سره به لیدنه وکړي او خپل سیاسي مشروعیت دپاره یو لابیګري امکان لري چې هلته وکړي نور ګټه نه ملت ته کوي نه حکومت ته کوي نه سیاست ته کوي نه اقتصاد ته کوي هېڅ ګټه د دغه ټولنې څخه زه په ژوند کې به هم ونه وینم
هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.